بسم الله الرحمن الرحیم د لوی سپیڅلي څښتن تعالی په سپیڅلي نامه چې ډیر مهربان او بخښونکی دی. ملګرو، نن به در سره د عمران خان په دغه ویډیو باندې خبرې کوم. لومړی خو ټولو لر او بر افغانانو ته د علي وزیر په ضمانت زندان څخه د راخلاصېدو مبارکي وایم. ورسره به په دغه ویډیو باندې چې ما یو څو موده مخکې څو کاله مخکې بلکې ژباړلې وه، خو هغه ځینې ځوانان چې هغوی ته د تاریخ یا ته هېرېږي یا ورته وریان دي، نو هغه به ورته بېرته زه انشاءالله تعالی وریادوم چې په دې کې عمران خان وایي چې دغه چې دی د پاکستان فوج، موږ ته فوج وایو، خو دوی ورته بیا ته فوج وایي، یا ورته څوک پاکستاني آرمي یا پنجابي آرمي، چې دوی لکه د قصابانو به د بنګال پښتانه چې دی هغه قصابي کول. دا عمران خان په خپلو خبرو کې وایي چې لومړی خو ما دا فکر کوو چې دا یو ښه آرمي ده او دا اسلامي دغه د نظر به ورته کوو چې دا د خپل وطن د حفاظت کوي. خو ما چې کله وروسته د بنګالیانو څخه پوښتنه وکړه او د بنګال مسلمانانو سره کېناستلم، نو هلته راته بیا معلومات وشو چې نه، دا اسلامي آرمي نه ده، بلکې دا یو دغه د ظالم آرمي ده او د پنجاب د دغه نه دفاع کوي، صرف د بالادستۍ او د هغې د دغه نه د کوم د هغوی چې کوم دغه دي د ګټې دي د هغوی نه صرف په دفاع کې ولاړ آرمي ده. خو زه د دې د اواز به زه وروسته دغه کومه، زه به دا بندوم. خو لومړی تاسې ته یو ځینې شیان لکه د هغې نه مخکې چې لکه زما لکه داسې که دا بیا زه به دا بیا د خپل ویډیو کې منشن کوم هم، لکه دی ویلي دي چې لکه ماته ویلي دي وایي ستا په عمل اوس موږ خبر سوي یو، اوس موږ ته نسې غلطولی، خو خیر پښتو یې ګډه وډه لیکلې ده. اوس پښتانه تا پېژني، ته د امریکا لخوا یې، نو زه به اوس هغې ته دا ورښکاره کړم چې زه خو د امریکا د خوا نه یم، زه خو یو نفر یم، خو ستا دغه کوم آرمي چې ده دا صرف او صرف د جوړېدلو نه وروسته د امریکې ګټو د انګریزانو ګټو دپاره یې کار کړی دی او صرف او صرف یوازې مسلمانان یې وژلي دي. دا به تا ته خپله په دې ویډیو کې هم ثابته شي. او خو بیا هم تا د تعصب په سترګو ګوري او تعصب غوږونه باندې زموږ خبرې اورې، ته په دې خبرو باندې بیا پوره پوهېږي هم نه، او ستا صرف سوچ د هغه کلي او د خپل کوره پورې محدود دی، نور په دې خبرو ته ډېر نه پوهېږي. نو زه به داسې چل وکړم چې لومړی به د علي وزیر د انځور به زه ته ښکاره کړم او ټولو لر او بر افغانانو ته به د هغې مبارکي ویم چې د زندان څخه راخلاص شو. ډېر یو مبارز او پښتون انسان دی، افغان دی، او هغه د قمر باجوه ته سر ټیټ نه کړو، د هغې نه یې بښنه ونه غوښتله، بلکې مقاومت یې وکړو، تر ډېر وخته پورې په زندان کې پاتې شو او راخلاص شو. زه به تاسو ته اوس اول هم دغه ویډیو نه شروع وکړم، دا ویډیو به تاسو ته زه پلی کوم، تاسو دا واورئ، بیا به زه خپله تبصره هم لرم. په هغه وخت کې ما دا ژباړلی و، نو لومړی به د عمران خان دا خبرې واورو چې دا څه وایي. ځکه چې د عمران خان خبرې خان د دغه خبرو چې اوس د سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه لومړی به درته د عمران خان د دغه خبرو چې په دې پروګرام کې کړي ترجمه کوم، وروسته به در سره یوه بله ویډیو هم شریکوم، زما سره اوسئ. I in 1971 when Pakistan army took action in East Pakistan, I was the one who was standing with the Pakistan army, our brave soldiers. کله چې په 1901 کې پاکستاني فوج د بنګالیانو خلاف فوجي اپریشن یا جګړه پیل کړه، نو زما غوندې ټول پاکستانیان د خپل فوج په ملاتړ ودرېدل. They are doing this and great job, and it's only foreigners and terrorists and militants. It was 3 years later we realized that the army butchered civilians, women, children. او ما ویل چې د پاکستان فوج یو زړور او عظیم فوج دی او ستره دنده یا وظیفه ترسره کوي او تروریستان او پاکستاني ضد غداران ملیشه قتل کوي. نو بیا 3 کاله وروسته راته جوته شوه چې فوج لکه د قصابانو ملکي خلک او ماشومان ټول وژنه کوله. همدغسې کار یې په بلوچستان او قبایلو کې هم کوي، ملکي کسان بمباري کوي، ماشومان او And so we're doing exactly the same thing again in Balochistan. They were bombing people. How can you bomb people?
Is this an army you're bombing? There are people, women, children living there. But for us, it's very important to understand, are we just bombing our own people? Just think about the immorality of bombing villages where there are women and children. No one talks about, you're talking about 6 million people in the tribal area that are being bombed. Their economy has been destroyed. They're living in refuge. ملکی خلک قتل کوي د کورونو څخه یې پورته کوي او بغیر له محکمو یې په ظالمانه او بېرحمۍ سره قتل کوي. موږ ته پکار ده چې په دې پوه شو چې ولې په غیر اخلاقي او بېرحمۍ سره فوج په بلوچستان او قبایلو ظلمونه کوي. له کورونو یې پورته کوي او وروسته یې قتل کوي. د قبایلو کورونه یې ورته وران کړل، اقتصاد یې ورته خراب کړو او بې شمېره یې پکې شهیدان کړل. ورونو یو خبره د دې خبرې لږې پاتې دي، یو دقیقه پاتې خو د هغې د مخکې زه یو بله خبره کوم. دا په هغه وخت کې و چې کله عمران صدر اعظم شوی نو، خو همدا و چې دې په فوج باندې ډېرې نیوکې وکړې او د پنجاب دغه فوج چې دی دا یو قسم د دغه د لاندې راغی، پریشر د لاندې راغی او د دې هغه پارټي چې وه یو څو کاله وروسته هغه بیا په اقتدار کې راوستله. په د دې په اقتدار په راتګ کې یو خاص رول د پی ټي ایم د پښتون ژغورنې غورځنګ هم دی، ځکه چې دوی د خپلو حقوقو دپاره غږ پورته کو. نو دا په پنجابي هغه فوج باندې چې یو قسم فشار و، ځکه چې تر ډېره وخته پورې پښتانه په لوړو پوستونو نو پاتې شوي نو په دومره لویه کچه باندې. نو بیا چې کله دغه پی ټي ایم دغه تحریک وچلېدو نو چې کله انتخابات وشولو نو دغه چې دی عمران خان د دوی هغه کوم تحریک انصاف چې دی دا په حکومت کې راغلل. چې په کله په حکومت کې راغلل نو په دې کې بیا تقریبا دوی 12 وزیران چې دي هغه پښتانه واغستل. خو دغه وزیران داسې دي چې دا تش په نامه پښتانه دي او دوی دا کوشش هم کوي چې د دې وزیرانو د چتر لاندې یا د سوري لاندې به نور پښتانه هم ترور کړي او داسې هم کړي چې پښتانه یې ترور هم کړه او بیا ته به ورته وایي چې په اقتدار یا په دغه واکمنه کوم وزیران چې دي یا په پاکستان کې چې واکمنه څوک دي دا خپله ستاسې پښتانه دي. هغه داسې نه وه. ځکه ما یوه بله خبره یې وخت کړې وه چې د یو تورپوستي په امریکا کې د یو تورپوستي په ولسمشرۍ باندې راوستل د دې دا معنه نه شوله چې هغه واک د دغه تورپوستو سره شي، یا په هند کې چېرته یو ولسمشر دوی مسلمان راولي نو د دې دا معنه نه ده چې په هند باندې د واکمنان مسلمانان وي، ځکه هلته خو واکمني مغه د هندوانو ده او په امریکا کې چې دی هغه به د سپین پوستو امریکایانو باندې د امریکایانو به نو دیو چې کله دغه په دومره 12 وزیران پښتانه راوستلي دي خو دلته دیو په قانون کې هیڅ قسم بدلون هیڅ هم نشي کولی. صرف دومره دی چې دغه پښتنو ته داسې وښیي نه چې تاسې هم په دغه اقتدار کې شامل یاستئ، ځکه ډېر وخت بعد سیندیانو پارټي خو چې هغه پیپل پارټي کله به هغه راتله او کله به د پنجاب دغه د مسلم لیگ ګوند چې دی به په اقتدار کې راتلو. نو د دې دپاره دې په خاطر باندې چې پښتانه غلي شي نو د پښتنو نه تش په نوم باندې دغه عمران خان چې د قوم په لحاظ باندې سید غنیازي دی پښتون دی، خو دا چې په پښتو ژبه هم نه پوهېږي او د پښتو دغه د پښتنو د ګټو دپاره کار هم نه کوي، ځکه چې اوسېدلی هم په هماغه منطقو کې دی چې کومې منطقې اوس د پنجاب په واکمنۍ کې دي. په واکمنۍ کې خو ټول پاکستان دی خو دغه بیا په ډېر دي. نو قادر اشنا راغی هغې ته هم سلام. تاسو له شاندل سره دغه پروګرام هم نور وګورئ، بیا به زه په خپلې تبصرې ته دوام ورکړم انشاءالله تعالی. Internally displaced people in Pakistan. How are they surviving? All under the heading of Taliban and how many and the extrajudicial killing that is going on. How many times have you heard that so many militants killed? Is there any verification? Has there been any identification? Who are these people that are dying? So this is a crime against humanity what is going on. دا د انسانیت خلاف جرم دی چې د پاکستان فوجي په قبایلو او بلوچستان په سیمو کې کوي. प्रेसिडेंट ने कहा कि अमेरिका रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमें जैकबाबाद एयरफील्ड पर कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाए कि अगर हमारा कोई जहाज हिट हो जाए तो पायलट की जान बचाने के लिए صبر کو درګه دا ورونو دا هغه یو د پښتونخوا د پښتون د پاره دا دغه مداخله ده چې دا ماته لیکلي کنه چې تمون په جندرې ته د امریکا د ګټو لپاره کار کوي. نو سره کار کوم چې ستا فوج دی د امریکای د ګټو لپاره ستا فوج کار کوي. دغه یو غیر اسلامي فوج دی او همیشه د پردو د ګټو لپاره کار کوي دی. زه هغه سوال به تاسو سره شریکم به وروسته از دې تراشم لکه هغه سوال دا سوالو
نو د دې په مقابل کې دغه د پښتونخوا ورور کولای شي اوس د خبرې د دی واوري چې دغه فوج دی لکه دا څه کار دی او څه کول غواړي په قبایلو او بلوچستان په سیمو کې प्रेसिडेंट ने कहा कि अमेरिका रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमें जैकबाबाद एयरफील्ड पर कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाए कि अगर हमारा कोई जहाज हिट हो जाए तो पायलट की जान बचाने के लिए उसको वहां टच डाउन की इजाजत दी जाए। तो जितने लोग बैठे थे सब ने इसको अपोज किया कि तो वो प्रेसिडेंट ने कहा कि मैं सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे ये इजाजत दे रहा हूं और ये मैं उनको इजाजत दे चुका हूं। फिर कुछ अरसे बाद हमें बताया गया कि प्रेसिडेंट हाउस से अहकामात आए कि वो जैकबाबाद एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के लिए ट्रुप्स भेज दें। हमने जब ट्रुप्स वहां भेजे तो ट्रुप्स ने हमें ये रिपोर्ट दी, वो कोयटा से ट्रुप्स भेजे गए थे। ट्रुप्स ने ये रिपोर्ट दी कि वो जैकबाबाद एयरफील्ड तो पूरा अमेरिकन ने घेरे में लिया हुआ है और हमें अंदर जाने की इजाजत नहीं है। और पाकिस्तानी फौज को अपने ही मुल्क में अपने ही फौजी अड्डे के अंदर जाने से अमेरिकी फौज ने रोक दिया जी। और फिर हमने वो घेरा उस अमेरिकन घेरे के बाहर प्रोटेक्शन के लिए लगाया और फिर इन लोगों ने बाद में हमें ये बताया कि वहां से रोजमर्रा जहाज आते जाते हैं। कुछ अरसे के बाद मुझे प्राइवेट कनेक्शन के जरिए ये पता चला कि पसनी एयरपोर्ट भी इसी तरह अमेरिकन के पास है और शुरू से है और मुझे इसका पता नहीं था। पसनी, शमसी, जैकबाबाद 3 बेसेस पाकिस्तान के अमेरिका के पास थे। ها لکه دا وګوره دغه چې کله دغه د 11 سپتمبر نه وروسته چې کله امریکای په افغانستان باندې خپل حمله کوله نو همدغه پاکستاني فوجو چې د امریکای سره ودرېدو او د مسلمانانو په خلاف باندې او خپل درې اډي چې په خپل هغه وخت جنرال ویلي چې موږ به خپل دغه هوایي اډو ته پرې غوښتلم نو دغه ځای کې دغه درې اډې به ورکړې وي او دغه درې اډونه به ډرون پاسېدل او د افغانستان کې به بمونه غورځول او سره په هغه منطقو یا سیمو باندې هم بمونه غورځول چې کوم قبایلی علاقې وي قبایلی سیمې وي نو دغه فوج همیشه په بنگال کې هم چې وجلي دي په ملونه مسلمانانو وجلي دي او زه خبره کوم ګوره په وخت کې مغربي پاکستان او مشرقي پاکستان چې دا وګدا په دوو برخو باندې تقسیم شوی و اول خو دلته د مغربي پاکستان چې دا یو یونټ کو د هغه کمی سبي چې وی هغه یو کلی د خاطر باندې چې د مشرقي پاکستان په وخت کې نفوس ډیرو دا غو شمیرې په لحاظ باندې نفوس شمیرې په لحاظ باندې هغه زیاتو نو د خاطر چې دا ټول دا یو یونټ کې مغربي پاکستان چې دا غي په مقابل کې لکه یو رقم باندې هغه کمی کرسي چې دی هغه ته ورسیږي په قومي اسمبلی کې نو هغه د چې کله دا کار وکړو نو د کې هغه ډيري پښتني سیمې چې وي هغه همداسې به چې کله به ته بنگال آزاد شو او هغه پښتني سیمې به اوسه پورې د پنجاب سره پاتې شول لکه هغه کې دغه میانو والی او بل دغه د اټک سله چې د ټول پښتانه د ماغوي سره لاړ او ځلکه دغه چې شمالي ځنی علاقې جات چې لکه مریم پکې واغسله پنجاب نو خبر اصلا دا و تاسو اول په دې بل شي په یو ټکی ډیر سوچ وکړي چې بنگال چې لکه دغه په لحاظ باندې د نفوس په لحاظ باندې شمیر باندې دا غټه صوبه و مګر تاسو دې ته وګورئ چې همیشه تر څو پورې چې بنگال د مغربي پاکستان سره وو نو حکومت به د چا حکومت به د مغربي پاکستان وګوره هغه څنګه لکه هغه د سیوا لکه یو مستعمره د مغربي پاکستان ځکه چې فوج پکې د دې پروتو فوج پکې د دې پروتو په وخت چې کله بنگال ازادي دو نو د 90 زره نه زیاتو لکه هغه د پاکستان فوج یا فوجین چې دا هند ته تسلیم شول وګوره چې د دې فوج آلته پروتو نو دا د شو لکه انګریزان به چې کوم ملک نیو وته مستعمره جوړول نه د خپل فوج لګا چې نور به خلکو کې ځنې دغه کول غزنه خلک به برتی کول په هغه فوج کې یا په عسکري قوت کې نو به هغه په ماغي باندې به وطن ساتو نو دوی خو یوازې هم دغه 90 زره نه زیات کم کسان چې تسلیم شول هغه دغه د پاکستان آرمي و چې هندوانو ته به تسلیم شول بغیر د جګړې نه خپل هغه ملکی خلکو ته چې هغه بنگال مسلمان هغه د وجلو ته تکړو خو چې کله به جنگ راغی او جګړه راغله د هند سره نو په وخت به ټول یو د پي خپل سلاګانې کې غوښتلې او تسلیم شول همداسې که چیرته په پښتونخوا کې قبایل او بلوچ چې اوس وجل کېږي چې چیرته دوی سره راواغسله دا پنجابي فوج به 10 منډه به وایي چې په شاته باندې باندې ګوري ځکه اتم ملکی خلک وجل خو چې کله سلای ور سره واغسله او افغان په هند راغی
نو بیا دوی خپل وتښتېدل، بیا سم دواره تسلیم شو. نو دا داسې فوج دی چې دی صرف د عام ملکی خلک چې کوم یو دي چې کوم یو سلانه لري او جنگي خلک نه، صرف د هغې وجه نه تکړی دی، نه داسې یو کوم قدرت سره دی د جنگ نه دی چې د اسلام په خاطر وجنګېږي، بلکې د نورو په خلاف باندې د اسلام ضد باندې استعمال شوی دی. نو او بل ما پرون چې خبره کوله چې دغه چې دی لکه دا کوم هیوادونه چې دي دا په اقتصاد باندې لکه دغه دي دا ولاړ دي چې اقتصاد د یو هیواد کمزوری شي، بیا هغه ملکونه چې دي که په پردو ځمکو باندې جوړ یا په پردو قومونو باندې هغه بیا تس نس کېږي، هغه خپله باندې ازادېږي. همداسې که موږ وګورو د دویم جنګ جهاني نه وروسته دې په خاطر باندې چې د انګریزانو اقتصاد ضعیفه شو، نو هغه څه مستعمرې چې وي اکثره دې ټولې ازادې شولې. همداسې د روس چې کله د افغانستان سره افغانستان کې جنګ وکړو، داسې نه چې د هغې فوزي یا نظامي قدرت یې ضعیف کمزوری شوی نه و، خو د اقتصاد له طرفه هغه ډېر کمزوری شو. نو همداسې هغه کومې پردۍ ځمکې چې نیولې وې په هغې د روسانو حکومت و هغه ته ازاده شولې. همداسې که یو څه لږه نوره ضربه پاکستان وخوري او دغه په پردو ځمکو جوړ دا هېواد به دا به هم انشاءالله تعالی تس نس کېږي او پښتانه او بلوچان به ترېنه ازادېږي او سیند به خپل طرف ته ځي او دلته به یو لوی افغانستان جوړېږي انشاءالله تعالی. خو د دې دپاره لږ کار په کار دی. بلوچانو خو لکه عملي لکه دغه کار شروع کړی دی، خو الله دې وکړي چې پښتانه هم دغه عملي میدان ته یو وخت کې راودانګي او د پنجاب د دغه بالادستۍ نه او د هغې د دې زور ظلم نه ځان خلاص کړي. او انشاءالله تعالی یو وخت کې نه یو وخت کې به یې خلاصوي، خو قرباني به غواړي، ځکه چې دا خلک چې دي دا نه په اسلام باندې ولاړ دي، نه د اسلام دپاره کار کوي، بلکې د خپلو ګټو او منافعو دپاره کار کوي او دغه نور قومونه خپل غلامان نیولي دي، د دوی په وسایلو باندې قابض دي، د ځای نه د دوی وسایل وړي او خپله دغه کومه آرمي چې ده دغه کوم فوج چې دی د پنجاب د هغې دپاره پې هغه ضرورتونه پوره کوي، خو بیا هم د هغې ضرورتونه نه پوره کېږي او د هغې د ضرورتونو پوره کولو دپاره دوی بیا ډېرې قرضې اخلي. قرضو شرایط هم په ملکونو اوس ډېر سخت کړي دي چې پرون دوی کوم هغه دغه نه چې قرضه اخیستله د سعودي عرب نه هغه 3 میلیارده ده چې کله بېرته ورکوي نو 120 میلیونه دا به بېرته د هغې په دغه کې ورکوي، د سود کې ورکوي ورسره او هغه پیسې دوی حق هم نه لري چې استعمال یې کړي او بلې ورسره دا د ګارنټۍ په خاطر باندې دغه ځینې داسې اسناد یې ورکړي که چېرته موږ دغه پیسې در نه کړی شولې په یو کال دننه کې یا چې کله تاسو وغواړئ په 2 ساعتو کې موږ در نه کړی شولې، نو په نورو هیوادونو کې چې کوم یو د دوی سفارتونه دي او کوم د سفیرانو کورونه دي یا کوم نور پراپرټي یا کوم جایداد چې دی دا به کولی شي چې سعودي خرڅ کړي او خپلې پیسې پې خپل ځان ته پوره کړي. په داسې شرایطو باندې څوک قرضه نه اخلي یو هیواد، خو دا چې پاکستان ته د هغې هغه فوج ته ضرورتونه نه پوره کېږي نو هغې هغه کوم ملکي حکومت چې دی هغې مجبوره کړی دی چې په دغه هر قسمي چې هغه قرضې واخلي او د هغې هغه ضرورتونه پرې رفع شي چې هغه بېرته په همدغه ضرورتونه څه دي، خو بس دغه نور دغه کوم قومونه چې دي د دې د غلامولو په خاطر باندې د دوی په زور باندې د دوی وسایلو باندې قبضه کول د دې دپاره همدغه ضرورت استعمالېږي. دا ګنې د بل کوم چا خلاف هېڅکله دغه فوج نه دی استعمال شوی. نو چې کله کله ما ته پس کومه څرګندونه راځي لکه دغه ورور چې رالېږلې وه نو د هغې سره به زه انشاءالله تعالی بیا خپله یوه تبصره کله کله کوم، کله به د هغې سوالونو ته به جوابونه ویو، نو دا به د خیر سره په راتلونکي کې زه کومه. نو نن صرف دغه ورور دغه ته مې جواب ورکوو چې هغې ویلې چې زه د امریکا دپاره کوم، زه به یو کس به څه د امریکې دپاره کار وکړم، بلکې زه خو دغه سټوډیو ته هم خپله پیسې ورکوم، بلکې نور چې څه دغې هغې دپاره هم زه کوم چې دا لکه سپانسرشپ ډېرو خلکو ته ورسېږي. کله کله زه داسې مسله کوم چې هغه غږ چې دی د پښتنو ته ورسېږي او که کوم یو پکې هغه ډېر چې برین واش شوی او که لږ شان تاثیر پرې وکړي او بېرته هغه د پښتونولۍ احساس پیدا کړي، د خپلې ژبې سره مینه پیدا کړي، نو که هغه چېرته وکړي نو دا به ښه. نو دا کار چې دی زه د خپل یو همدغه مقصد په خاطر کوم چې پښتنو کې یووالی راشي، پښتنو خپل هغه کوم دغه چې دی د پښتونولۍ احساس هغه رابېداره شي، په خپله خاوره باندې پښتو ژبه واکمنه کړي او د پنجابیانو د غلامۍ نه ځان خلاص کړي. نو د دې لپاره به زما کاري او ورونه د چل که چېرته ما د شهرت لپاره کار کولی یا بل شي لپاره نه، زما هغې لپاره صرف زما هماغه شعرونه بس او ځینې شعرونه پکې ښه شهرت هم رسېدلي، بلکې که چېرته ما دا سیاسي خبرې نه کولې نو د پښتونخوا ډېر ملګرو به زما دغه صفحه به هم فالو کړی وې
او لکه د نور غوندې به زما لایکم زیات وي د صفحې، خو نه زه د مخالفتونو نه یریږم. یو وخت نه یو وخت به پښتانه ان شاء الله تعالی دې ته راځي، د یووالي طرف ته به راځي، د خپل ژبې سره به مینه پیدا کوي. خیر که اوس دې وختونه کې زه بد راشم ماته کنځلې وکړي یا څه وکړي، ان شاء الله تعالی په راتلونکي کې به حتما د هغوی د احساس بیداره کیږي. اوس سوشل میډیا شته، صحیح ده، د پنجاب نصاب هم ډېر زیات کار کوي، هغه شانتې ورسره د پنجاب میډیا ده چې هغه ډېرې پیسې په دې دغه کې مصرفوي چې دغه پښتانه برین واش کړي. ورسره آیس آی ځینې داسې پښتانه روزلي دي چې هغه په سوشل میډیا کې نولي چې بغیر د کنځلو نه بل کار نشته چې پښتنو ته پې کنځلې وکړي او پښتانه خپله خبره بېرته پښتنو ته ونه رسوي او هغې د دې نه دغه کې ده لکه مایوسه شي او دا کار پرېږدي. مګر ان شاء الله تعالی موږ به خپل کار نه پرېږدو، بلکې نور به هم ډېر پښتانه راځي. او زه همیشه زما دا دغه دی چې نور لیکوالان، شاعران دي، که لیکوالان دي، که نور سیاستوال باید راشي د پښتنو د یووالي دپاره او د پښتو ژبې د حاکمیت دپاره خبرې وکړي. او هغه لارې ما خو څو دفعه په هغې خبرې کړي دي چې پښتو ژبه چې تر څو پورې دفتر ته ورننوځي او د اقتصاد ژبه نه شي، هغه په مخ نه شي تللی. او په پښتونخوا کې چې تقریبا 80 میلیونه زیات پښتانه اوسېږي، هغوی بیخي دې ته شاړه ولې ده او خپله پنجاب ورته داسې ورمعرفي کړي چې دا یوه علاقایي ژبه ده او د دې څه حیثیت دی. نو دغه شی دی او پښتنو هم هغه په ذهن کې دا اچولی ده، ځکه کوټیوال دا شی په ذهن کې راځي. او تر څو پورې چې ځان ته د پښتونخوا پښتانه ووایي، ځان ته په پښتونخوا دغه وکړي، د پښتونخوا په سر باندې ونښلي، دوی د پاکستان په سر باندې نښلي او چې په دې هم ښه پوهېږي چې دغه پاکستان کې خو بې واکداره قوم چې دی هغه صرف پنجابی دی. دغه جنډر چې ده دا هم د پنجاب د بالادستۍ نښه ده. نو خپله د پښتونخوا خو یې نه کله جنډه پورته کړه او نه یې کله داسې وایي چې موږ د پښتونستان پښتانه بس چې هر پښتون چې به وګوري بس پاکستان به کوي. هغه دا چې پاکستان ستاسو نه اخیستلي دي، تاسو ته څه درکړي نه دي، ستاسو په خاوره باندې جوړ شوی دی. د بابړې د وخت نه د پاکستان د جوړېدلو نه سم په یو کال کې دننه 600 پښتانه چې دی همدغه د پنجاب تور فوج دا شهیدان کړل په هغه وخت پښتو ژبه درنه واغستله. نو دغه خلک چې دي دا صرف راغلي لکه څنګه چې انګریزانو مستعمرې جوړولې او د خلکو نه بې ژبه او هغه څه اخیستله، داسې دا هم چې دي د پښتنو ژبه، د سیندیانو ژبه، د بلوچانو ژبه اخلي او د هغې وسایلو باندې قبضه کوي او خپل پنجاب پې ابادوي او خپل فوج پې قوي کوي. نو دا د نن خبرې وي، نن به صرف په د کمنټ به دومره نه وي. زه به یو څو دانې ولولم او په هغه به تاسو ته په سکرین ښکاره کړم، بیا به د الله په اماني واخلم. نو دا ابراهیم ورور خو لکه د هر وخت سلامونه را لېږلي، نړۍ ابراهیم وروره او سره طارق صدیقي صاحب هم سلامونه را لېږلي، مننه. دا بل ورور هم سلامونه نه را لېږلي دي، ژوندی اوسې وروره. بیا طاهر صدیق بیا دغه کلی دی، خو زه همدا پاسه خو مخکې راوستو. نو بیا ابراهیم ورور د علي وزیر ضمانت وخت دغسې د دغه کلی دی، دا به ولولو. ابراهیم خان ورور لیکلي وایي د علي وزیر ضمانت یوه لویه خوشحالي ده، خو د باجوه غرور یې له خاورو سره خاورې کړل. بیا بله لویه خوشحالي ده، دا بله لویه خوشحالي ده. او نړۍ مننه بالکل همداسې ده. قادر آشنا ورور یو یوټیوب لینک را لېږلی، زه دا به انشاءالله تعالی وروسته چې کله پروګرام ختم شو بیا به هغه لینک وګورو چې دې کې څه دي. نو دلته شیرشاه سوري ورور هم خپل سلامونه او نیکې هیلې را لېږلي، مننه وروره تاسو ته هم. نو دا همکار صاحب خو د هغې خالي ښکاري څه پکې نشته، نو هغه څه نشته چې ویلي. دلته د بل ورور هم وزیري صاحب سلامونه را لېږلي، نو دا هر یو نه نړۍ مننه. دلته د نور صاحب ډېر دغه زه به کمنټ ښکاره کړم، بیا خپله ورونه په چې کله دا دلته دغه شي بیا هغې وایي انشاءالله تعالی وروسته. ښه دې سړي که د پښتونخوا ځوانان په پلوشې دا دلته ماته ځینې صحیح نه ښکاره کېږي، نو ځکه چې دا به څه خو زه خیر بیا چې دغه شو نو ملګري دې خپله ولولي، ځکه چې زه کمپیوټر نه ډېر لرې ناست یم، ډېر په مشکل راته ښکاري. او زه انشاءالله تعالی دا بیا دغه کې دې ښه فرمان الله جان ورور خو لا یو شعر را لېږلی دی، دې لیکلي دي چې مې خاوره د افغان په امن نه وي، هر دشمن ته بربادي له خدای غواړم. مننه ډېره زیاته. نو تر بله ویدو پورې په لوی الله جل جلاله سپارم. خوشحاله ارام او سوکاله ژوند ولرئ. د لوی الله جل جلاله په امان.